استاسو زندگی ټول څومره ده زمونږ استاسو زندگی چې مونږ وایو ژوند دی نو دا څومره دی علما وایي ټول 3 ورځې ژوند دی څومره دی زه د حاجي صاحب نه تپوس کوم نو دا ماته وایي زما 80 کاله ژوند دی دی بل نه تپوس کوم دا به وایي 80 کاله دی بل نه تپوس کوم او وایي شپېته دی بل به وایي 50 حقیقت هم دا شي خو داسې نه ده زمونږ استاسو زندگی او بلکې د ټولو انسانانو ژوند صرف او صرف 3 ورځې دی څومره دی یو هغه ورځ ده چې هغه تېره شوه پرون ته څه شي ورځ وه چهارشنبې ورځ وه تېره شوه هغه بیا نه راځي په هغې کې چې موږ څه وکړل او څه نه دي کړي نو هغه ورځ تېره شوه د زموږ د عمل لپاره هغه تېره ورځ بیا نه هغه یو ورځ ولاړه یو دویمه ورځ نننۍ ورځ ده کومه ورځ ده چې دا موږ او تاسو پکې د سحر نه ماښامه پورې ژوند کوو خو دا ورځ هم همیشه دپاره نه ده دا هم ختمېږي ماښام اذان چې وشي ورځ ختمه شي که ختمه نه شي دا ورځ هم ختمه یو پرونۍ ورځ وه هغه رانه لاړه یو نننۍ ورځ وه دا ختمه شوه او سبانۍ ورځ پټه نه لګي نو څو ورځې شوې څو ورځې شوې یو ورځ پرون وه نو لاړه یو ورځ نن ده نو دا څه شوه ختمه شوه خو سبانۍ ورځ زمونږ پته نه لګي چې موږ به ژوندي یو که اعلان د جنازې به کوي چې 11 بجې پلاني ځای ته او امیدونه هم څومره دي امیدونه هم څومره دي امیدونه دومره دي که موږ رجسټر یې راواخیستې او دا خپل امیدونه چې زموږ په ذهن کې کوم دي دا پکې لیکو نو کېدی شي پین کې صحیح ختمه شي او امیدونه لیکل ختم نه شي او ورځې هم څومره دي بیا علما وایي چې په دې 3 ورځو کې په هر یو انسان باندې 3 قسمه مصیبتونه راځي او دا انسان پکې بیا هم سوچ نه کوي صرف په 3 ورځو دا خو به سره ومنله چې ورځې څو دي خو په دې 3 ورځو کې موږ او تاسو باندې 3 قسمه مصیبتونه راځي او موږ ترې عبرت نه اخلو یو دا ده چې روزانه زموږ او ستاسو عمر کمیږي روزانه زموږ عمر روزانه چې ورځ تېرېږي عمر هم کمیږي که نه کمیږي ماشوم چې وشي نن یې څومره ورځ ده 5مه نن یې څومره ورځ ده 6مه هلکه 9مه ورځ یې ده وایي هله سنت دی ویست د مور نه چې پیدا شوې ستا عمر په کمېدو دی روزانه به کمیږي روزانه به کمیږي څو پورې چې ستا هغه معلوم مقدار چې الله رب العالمین تا ته لیکلی دی هغه پوره شي عمر میں کمیږي روزانه خو زما ورسره سوچ نشته فکر مې نشته اهتمام یې نه کوم خو که چېرته دولت مې کمیږي نو زړه مې ورسره ورانېږي زړه مې ورسره عمر مې کمیږي خو خفګان مې نشته خو که دولت مې کمیږي نو زړه مې ورسره ورانېږي او حال دا دی چې دولت بیا هم پیدا کېږي خو عمر دوباره راګرځېدله دویم مصیبت چې موږ او تاسو ورسره مخامخ کېږو هغه دا دی چې موږ او تاسو روزانه د الله رب العالمین رزق خورو روزانه د خپل وس مطابق ګټه وټه کوو په هغې باندې خوراک رالو هغه خورو دا په حقیقت کې د الله یو احسان دی رزق یې پیدا کړی دی زموږ دپاره او موږ یې خورو د دې ټولو مخلوقاتو خالق څوک دی الله رب العالمین که هغه ونه غواړي په ځمکه کې به یوه دانه هم چېرته زرغون نه شي نه جوار نه غنم نه وربشې نه کجوري نه بل څه نه بل څه
خو دا زمونږه د ضروریاتو د پوره کولو دپاره الله رب العالمین دا ټول دغه نباتات پیدا کړي دي او موږ او تاسو بیا خورو. خو دغه رزق چې موږ یې خورو دا په دوه قسمه دی. که چېرته حلال وي دا موږ چې کوم رزق دسترخوان باندې پروت دی او موږ یې خورو، که چېرته دا حلال وي حلال دا نه چې تا وخوړه او خبره ختمه شوه. که حلال وي نو بیا در سره حساب کوي. څه کوي؟ څه کوي؟ حلال مال کې در سره حساب کوي. خو که حرام وي نو بیا درله عذاب درکوي. توجه برابر ده؟ که حلال وي نو دا نه چې او دې خوړه او ښه دې وکړه، نه نه، حساب در سره کوي. په کوم انداز دې خوړه کولو وشربو ولا تسرفو، خورئ اسکئ خو ګوره زیاتې وه، ولا تسرفون دا معلومیږي چې موږ سره به حساب کوي د دې خوراک. چې ستا په 15 دانو کجورو باندې کار کېده نو تا 1 کیلو ولې وخوړلی؟ په 1 روټۍ دې کار کېده نو دا 4 روټۍ تا ولې وخوړلی؟ ولا تسرفو کې دا داخل دی. نو موږ سره به حساب کوي. خو که دا خوراک چېرته په دسترخوان باندې پروت دی او دا د حرامو نه راوړی شوی، نو دا مه وایه چې دا ډېر ښایسته ستورکړی چرګ دی او دا ډېرې ښایسته چا ولیدي دا به زه وخورم. نه، دا په حقیقت کې یو اور دی چې تا خېټې ته ګزار کړه او تا را بیا عذاب کړی. موږ کله دسترخوان ته چې ناست وو موږ د خوراک کې سوچ وکړو. 3 ورځې هم دی او په 3 ورځو کې موږ احتیاط ونه کړو. درېیم مصیبت چې انسان ورسره مخامخ دی په دې 3 ورځو کې هغه دا دی چې کله سحر نور راخیږي او ماښام نور ډوبېږي نو انسان اخرت طرف ته نږدې کېږي او د دنیا نه جدا کېږي. اخرت طرف ته ورنږدې کېږي او د دنیا نه څه کېږي؟ جدا کېږي. خو انسان کلم دا سوچ ونه کړ چې زه خو اخرت طرف ته نږدې کېږم، قبر طرف ته نږدې کېږم، قبر د اخرت اولنی سټاپ دی، دغه سټاپ ته زه رسېدو والا یم. آیا زما مسیر به جنت ته وي او به جهنم ته؟ تاسو چې دلته د قرآن کریم دا ختم وکړو، د قرآن کریم اورېدل مو کړو، دې کې تاسو ځان ستړی کړ، د دې نه یو فایده او حکمت تاسو اخیستل پکار هغه څه و؟ لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو کې تقوا او پرهیزګاري را پیدا شي. ولې؟ ځکه چې ته اخرت ته تلو والی هلته تقوا پکار راځي. ته اخرت ته تلو والی هلته ستا دپاره د فایدهمند کار څه دی؟ تقوا. تقوا راځي په څه؟ د الله رب العالمین اوامر منل، عمل پې کول، نواهیونه اجتناب کول، نو تا نه متقي جوړېږي. او اوامر او نواهی چې معلومیږي نو د قرآن کریم نه بیا معلومېږي. نو موږ او تاسو چرېم دا اهتمام ونه کړو چې یاره زه خو دومره ورنږدې شوم د قبر طرف ته، مزل به مې څومره پاتې. تاسو په الله یقین وکړئ چې موږ او تاسو اوس هم په مرګ یقین نه ساتو چې یاره موږ به مړه کېږو. هغې پورې زموږ په یقین نه راځي څو پورې چې زموږ نه سه اوتي نه وي. د مرګ په بستر به پروت وي خو ارمان به د دې کوي د دې کمرې رنګ مې داسې خوښ نه دی، رنګ یې داسې کوي، دا چت به وله داسې خوښ نه دی، چت یې داسې کوي، دا پوړۍ باندې داسې رنګ ولګوي او حال دا دی چې هغې به زرکدن ته نیمه ګېټه پاتې خو دا احساس به نه کوي چې زه مړ کېږم. هغې ته به ډریپونه لګېدلي، ډاکټران به سر ته ولاړې، مولانا صاحب به سر ته ناست دي، زرکدن به شروع وي، هغې ته به کلمې ویل کېږي خو بیا به هم یقین نه چې زه مړ کېږم. نو چې داسې یو انسان وي چې د ساه وتو پورې هغې دا سوچ او ذهن نه برابر شوی چې زه مړ کېږم، نو هغه به آخرت طرف ته تیاری څه وکړي.
هغه به د خپل قبر د روضة من ریاض الجنت جوړولو لپاره محنت څنګه وکړي. دا خو هغه انسان به په دې کې محنت کوي چې هغه ته څه سوچ او فکر وغورځېږي ذهن ته راشي چېرې موږ او تاسو د دې دنیا نه تلو والا یو. دا 3 ورځې دي تېرېږي رانه